د یارانو به وي خیال چې روغ رمټ یم د یارانو به وي خیال چې روغ رمټ یم که دردونو غورځولی زه په کټ یم او زړه مې غواړي خو مې توان د درتلو نشته زړه مې غواړي خو مې توان د درتلو نشته خدای دې نه کړي چې بې حسیا دومره لټ یم د وطن ستوري خپرونې خوږو مینوالو په سلامونو احتراماتو مو هرکلی کوم تمه دا روغ جوړ به وي خوشحاله به وي قدرمنو لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دغې خپرونه کې موږ شاعرانو ورونو سره د دوی په شعر شاعرۍ او شخصي ژوند خبرې اترې کوو راغلي یو نن د مکوړو سیمې ته چرته کې چې زموږ ګران مشر ښاغلی ایوب سلطان بندیوان صاحب ژوند کوي دوی سره به خوږه خوږه شعرونه او غزلې واورو ژوند به یې پښتو او کوشش کوو چې یو څو پوښتنې هم ترې وکړو خو ټول ناول ورته په دغې خپرونه کې هرکلی او ستړي مشي وایو بندیوان صاحب ټول ناول خو تاسو ته په دغې خپرونه کې ډېر زیات ښه راغلاس او هرکلی ډېره مننه د تاسو د دلته راتلو تشریف راوړلو او د تاسو د کاوش زه ډېره ستاینه کوم او خدای دې وکړي چې تاسو د کاوش مخ په وړاندې روان وي ډېره مننه ډېره ښه ده ډېره مننه چې تاسو موږ د خپل دغه وخت راکړو او بیا هم مننه کوو او د ملګرو سره خپله لنډه شان پېژندګلنه وکړه سجاد خان د ما لکه څنګه تاسو ته معلومه ده نامه ایوب سلطان ده بندیوان د ما تخلص ده او په مکوړو کلي کې ژوند کوم تقریبا زیات عمر مې چې دا هغه په پردي وطن کې تیر شولو په اماراتو کې دوبۍ ابوظبي کې څه 42 کاله ما هلته کې تیر کړلو او بس اوس مستقل طور باندې تقریبا 3.5 کاله وشو چې راغلی یم او بس هغه خو چې کوم یوه ډېره مجبوري وي چې په پردي وطن کې ژوند کوي ځکه چې ما او هغې څه تاثراتو باندې خامخا تا په شاعرۍ کې هغه تاثر ملویږي لکه زه به یو شعر داسې وکړم چې ژوندون مو په پردي وطن کې خاورې یې تیر کړو ژوندون مو په پردي وطن کې خاورې یې تیر کړو مونږ کړلو دیدنونه درهمو باندې بدل ډېره ښه ده بندیوان صاحب زموږ خو زیاتره ملګري مسافر ملګري وي او وطنوال ملګري هم دغه پروګرام ویني نو که څه مو ورته ډالۍ کړو نو ډېره به ښه وي مسافر هغه چې دا خو زړه چاودون ده د مسافر ژوند ده ځکه د ما یو شعر ده چې نه قدر نه عزت وي نه څه نوره دلجویي وي په پردي وطن کې تیر شي د خوږ عمر زیبون هسې په پردي وطن کې خو قدر عزت نه وي خپل وطن که هر څه وي بیا خپل وطن وي نو خو مجبوري دا ده چې دلته نه څه وسایل شته نه د خپلو بچیو د ساتلو دپاره خېټې دپاره د ده ګل وطن چې هر څه پکې ډېر دي خو نظام نشته او د دې خبرې موږ دې ته مجبور کړي یو چې پردي وطن ته کې ژوند کوو او د بچیو مستقبل په دغه کې جوړولی شو کنې په وطن کې نن د پی ایچ ډي سټوډنټ چې دا پی ایچ ډي به یې کړي وي هغه دغسې بېروزګاره ګرځي نو دا یوه مجبوري ده کنې په پردي وطن کې خوشحالي نه وي بندیوان صاحب خبرې اترې مو وکړې په لومبیو کې د څخه غزل اورو او نو بیا به مخکې ځو غزل به زه دا وایم چې غزل خو په ځوانۍ کې مزه کوي ځکه چې غزل داسې شی ده چې هغې کې رومانیت وي نو زه به تاسو ته یو غزل پیش کړم غزل ده چې هسې ډېره د ځوانۍ د وختو غزل ده چې پیښ دې په کاله شومه داسې خوب مې ولیدو پیښ دې په کاله شومه داسې خوب مې ولیدو غېږ کې دې وده شومه داسې خوب مې ولیدو
او سر مې شو لتن جدا ستا په پښو کې پرېوتو سر مې شو لتن جدا ستا په پښو کې پرېوتو تا ته په کاته شومه داسې خوب مې ولیدو او ستا په خوا کې ناستو ما ځان رانه هېر شوی و شعر دی چې ستا په خوا کې ناستو ما ځان رانه هېر شوی و ما وی چې زه څه شومه داسې خوب مې ولیدو او بل شعر دی چې جشن دې ساز کړی و دا و د رقیب کوڅه جشن دې ساز کړی و دا و د رقیب کوڅه اور شومه لمبه شومه داسې خوب مې ولیدو او ښکل دې کړو زما تصویر هم دې ورته وویست ښکل دې کړو زما تصویر هم دې ورته وویسه زه چې در په زړه شومه داسې خوب مې ولیدو او اخري شعر ده چې څه په سادګۍ نن اوې بندیوانه چې څه په سادګۍ نن اوې بندیوانه چې تا سره واده شومه داسې خوب مې ولیدو ډیر زبردست بندیوان صاحب دغه ته پوښتنه لرم چې تاسو تر دې دمه څومره کار کړی او شاعري مو د کله نه آغاز کړی دی او د شاعري استاد مې څوک دی دغه تپوس لرم دغه صاحب د شاعري زه چې کله نهم او لسم جماعت کې ما داخله واخیسته په لاچۍ کې نو هغلته کې یو داسې شخصیت او هماګیر شخصیت چې هغه په خپل ځان کې یو انجمن و هغه یو فرد نو او هغه د ما ګران استاد خدای بخله چې تقریبا یوه میاشتې وشوله چې حق رسېدله ده نو داسې شخصیت سره ما ته الله تعالی د شاګردۍ موقع راکړله چې هغه چې څه په هغه کې وو الله تعالی کوم صلاحیتونه ورکړي نو د هغه دا کوشش و چې په خپل هر شاګرد کې هغه صلاحیتونه زه منتقل کړم او ډېرو هغه ته ډېر داسې ملګري چې د هغې شاګردان پاتې شوي دي سره د ما چې هغه نن په سیاسي طور باندې هم او په شاعري په ادب کې هم یو ډېر اوچت مقام لري او زه خو هغه خبره چې نه یوه طرف ته شو نه بل طرف ته ځکه چې کله سیاست کې ډېر مخکې لړ شو مصروفیت ډېر شي او کله په ادب کې نو دا د حیران صاحب برکت او هغې سره سره د هغې یو ډېر نږدې ملګری شوالی خان د لاچۍ چې په کمانډر صاحب باندې مشهور و نو هغه هم په موږ باندې ډېر اثر د سیاسي او ادبي هغه چې دا هغه زیات دی حیران صاحب دا هغه نه موږ ډېر څه زده کړي دي ډېر څه سعدالله خان حیران صاحب ډېر څه مو زده کړي دي او رښتیا خبره یې چې زه د هغې شخصیت نه دومره متاثر یم چې زه یم چې که دا زه چې دا هغې د وجود یوه حصه یم نو ډېره ښه ده بندیوان صاحب او کلام طرف ته به راشو کلام به اورو او ملګري به تنګېږي هم دا خبرې به ډېرې نه کوو کلام به اورو بیا به مخکې ځو نور د یو بل غزل ده چې غم دې عجیبه شولو غمونه خوري غم دې عجیبه شولو غمونه خوري خوی د سمندر کوي اورونه خوري د سمندر سیوه دا سمندر نه سمندر یو خیالي چنجای ده چې د هغه خوراک اور ده نو دا هغلته ده چې غم دې عجیبه شولو غمونه خوري خوی د سمندر کوي اورونه خوري او مینه ده کنه کیمیاګري ده مینه ده کنه کیمیاګري ده عقل پکې یاره تندکونه خوري او خنده لږ وخنده چې وخندې چې وخندې شی ده چې وخنده لږ وخنده چې وخندې زړه مې په ګډا شي چورلکونه خوري او سترګو پښتنو سره دې نه ښایي سترګو پښتنو سره دې نه ښایي دا چې په اعتبار کې امیدونه خوري او ځان درته لوګی کړم که څه وکړم
ځان درته لوګی کړمه که څه وکړم ګل ښایستې وږي نظرونه خوري. او بل شعر ده چې چرته به مو خپل وطن شي خپل کنه د هغه پردي وطن د هغه لاندې لیکل شوی ده تاثر. نو چرته به مو خپل وطن شي خپل کنه تل به مو پردي وطن هډونه خوري. او لاړو بندیوانه وخت بدل شولو لاړو بندیوانه وخت بدل شولو څوک مو ونیسخي څوک مو حقونه خوري. ډېر زبردست بندیوان صاحب ډېر ښکلی کلام و او دا راته لږه زیاته کړه چې تاسو په کم صنف کې زیاته تر کار کړی دی لکه مطلب غزل مو لیکلی نثر مو لیکلی او ټپه دغه کم صنفونه مو لیکلي وي دغه کې لږه موږ ته. زه صاحب خبره دا ده چې ما د الله په فضل سره زه غزل ته چې مې پام شي غزل لیکه او چې څو پرې مې د خپل شعر نه زه تسلی بخش نه وم په هغې پورې زه هغه شعر لیکنه. او بل هغه دا چې نظمونه مې هم لیکلي نظم هم لیکم آزاد نظمونه مې هم لیکلي دي ټپه مې نه ده لیکلي. نو دا دو صنفونو کې خپل ټیم پس کوو او دا چې ما غیر مطبوعه کلام شته خو مطبوعه لکه چپ شوی کلام د ما نشته او دې طرف ته مې داسې توجه ده چې زه یم چې کار نثر مې سره ولیکله ځکه چې نثر باندې شکر دی زه شعبور لرم لیکلی شم پښتو کې او هغې سره سره یوه حصه پکې د منظوم کلام هم شامله کړه چې دا یوه مجموعه شي. نو د نثر کې د خپل ژوند حالات خپل د وطن سیاسي هغه باندې نظر چوله دا ټولو پکې انشاءالله راولم. ډېره ښه ده الله دې وکړي چې زموږ لاسو ته ډېره زر راشي او دا راته ووایي چې نور به سره څه قلمونه ورو. یو آزاد نظم خو نه ده او نظم دی چې عنوان ده خوب. دا قومي نظم یې ته وایه د باچا خان ته اشاره ده چې ډېر په ادب په احترام بابا یعنی باچا خان بابا ډېر په ادب په احترام بابا کوم بیا بیا درته سلام بابا بیګا په خوب کې مې لیدلې بابا سترګې مې تا نه شرمېدلې بابا وم وارخطا ولاړ وم غلی بابا ځواب مې نشو درکولی بابا د پښیمانۍ مې څه حساب نو د پښیمانۍ مې څه حساب نو ما سره ستا د سوال ځواب نو. او بل بند چې تا وې ولس را بیدار شوی که نه تا وې ولس را بیدار شوی که نه پښتون هم اوس څه هوښیار شوی که نه او چې بېلارې په لار شوی که نه د تربګنو نه اوزګار شوی که نه او چرته د اغیارو د پیغور چې نشي چرته اغیارو د پیغور چې نشي جوړ د خپل کور نه ورته ګور چې نشي. او تاوې منم چې بهادر د پښتون او بې مټو مشه زورور د پښتون د چا نه کم په کوم هنر د پښتون دی که د سمې که د غر د پښتون خو هزار حیف چې خرڅېدلی نه دی خو هزار حیف چې خرڅېدلی نه دی او یا بله دا چې غولېدلی نه دی. او بابا د ځان سره ګویان غوندې شو بابا د ځان سره ګویان غوندې شو بیا فکر یوړو پریشان غوندې شو لکه د مړاوي ګل په شان غوندې شو بیا یې لاس پورته کړو دعا یې وکړه بیا یې لاس پورته کړو دعا یې وکړه ډېر په اخلاص داسې وینا یې وکړه او ته لویه خدایه با کمال کړي پښتون په ورورولۍ کې بې مثال کړي پښتون د ولسونو سره سیال کړي پښتون هر یو رنګ لره خوشحال کړي پښتون د نام و ننګ وخت دی بې ننګه نشي د نام و ننګ وخت دی بې ننګه نشي هر ته دنیا ور باندې
تنګه نشي. ډېر ښکلی نظم دی. یقینا ده چې تاسو د پارټۍ ملګرو به دغه نظم خوښ شوی وي. کلام به واورو، رومان کلام که یو دوه کلمونه مې راته وویل نو ډېره به ښه وي. دا یو غزل ده چې ارشاد مینه هغه ده یار بدل شو. غزل څه ولیکم؟ مینه هغه ده یار بدل شو. غزل څه ولیکم؟ او ظاهر پښتون باطن مغول شو. غزل څه ولیکم؟ او چې به د زړه په ډاډ، چې به د زړه د ډاډ په تمه ورنږدې شوم خاله، چې به د زړه د ډاډ په تمه ورنږدې شوم خاله، هغه ساقي لړو درغل شو. غزل څه ولیکم؟ او ګران آشنا یم رسولی دی تر هغه مقام، ګران آشنا یم رسولی دی تر هغه مقام، چې نه پړاو دی نه منزل شو. غزل څه ولیکم؟ بل شی دی چې نادان یاران رانه اوس هم غواړي نغمې د سرور. نادان یاران رانه اوس هم غواړي نغمې د سرور، ریبار د یار شونډو ته غل شو. غزل څه ولیکم؟ اوس رانه مه کوه غوښتنه د غزل ګلمخیه، اوس رانه مه کوه غوښتنه د غزل ګلمخیه، چې خط د مخ دی مکمل شو. غزل څه ولیکم؟ او درانه حجره وه د پښتو زما د مینې کور و، درانه حجره وه د پښتو زما د مینې کور و، په وینو سور هغه کبل شو. غزل څه ولیکم؟ دا بېوسي د بندیوان بېوسي ونه ګڼئ، دا بېوسي د بندیوان بېوسي ونه ګڼئ، چې نه پردی ښکاري نه خپل شو. غزل څه ولیکم؟ او ساده خټک یم په خوږه خبره زر تېروځم، ساده خټک یم په خوږه خبره زر تېروځم، هره خبره کې دې چل شو. غزل څه ولیکم؟ ډېر زبردست کلام و. یو کلام به درنه بل هم واورو. یقینا ده چې مینهوالو به دغه کلامونه ډېر زیات خوښ شوي وي. دا یو څو شعرونه په هغه وخت کې ما لیکلي وو چې زه په پردي وطن کې ما ژوند کولو، نو خامخا د خپل د کلي یادونه چې دي هغه د بېقراره ساتي، او بیا یو شاعر دومره کولی شي چې هغې اظهار په شعر کې وکړي. نو ما د هغه په تاثر کې بیا دا یو څو شعرونه د خپل کلي په کې لیکلي دي چې هیڅ نه راځي وګړی په نظر زمونږ د کلي. کلام مسافرو ملګرو ته مسافرو ته دا هیڅ نه راځي وګړی په نظر زمونږ د کلي، ای باد سبا راوړه څه خبر زمونږ د کلي. زه هلته بېله وم څوک سره نه لکه د کلي. هیڅ نه راځي وګړی په نظر زمونږ د کلي، ای باد سبا راوړه څه خبر زمونږ د کلي. ای خوبه ځایول دې پکې نشمه مجبور یم، ای خوبه ځایول دې پکې نشمه مجبور یم، غړېږي مې په سترګو کې منظر زمونږ د کلي. بل شی ده چې خواږې خواږې خبرې د خواږو خواږو یارانو، خواږې خواږې خبرې د خواږو خواږو یارانو، دیواړه د خواږو اوبو اثر زمونږ د کلي. او دا کلی په رښتیا دی د ژوندیو خلکو کلی، دا کلی په رښتیا دی د ژوندیو خلکو کلی، اختر نه کم مبوله مازدیګر زمونږ د کلي. او د تورو سڼو یار حسن مې ډېر دروند راته ښکاري، د تورو سڼو یار حسن مې ډېر دروند راته ښکاري، هر څوک په خوی دروند دی هر بشر زمونږ د کلي.
او مین زړه مې د ځان سره نن غلی غوندې وې مین زړه مې د ځان سره نن غلی غوندې وې زه کله خو به راشي په چکر زمونږ د کلي او نه پاو نه نمسیری شته دلته هر یو سړی سیر دی نه پاو نه نمسیری شته دلته هر یو سړی سیر دی نشته څوک رهنما نه څوک رهبر زمونږ د کلي او په مینه چې زاړه وړه یو بل ته غاړې وځي په مینه چې زاړه وړه یو بل ته غاړې وځي والله چې د لیدو وي ورځ اختر زمونږ د کلي او اخري شعر ده چې د ډېر عمر دعا به ورته خود کړې بندیوانه د ډېر عمر دعا به ورته خود کړې بندیوانه قیوم دی هم ډاکټر هم ښه ورکر زمونږ د کلي د غزل ده چې بېګا خو څه غمجنه شپه وه خو بس تېره شوله بېګا خو څه غمجنه شپه وه خو بس تېره شوله د ژوند و مرګ یوه هنګامه وه خو بس تېره شوله او بل شه چې یوه زړه چاودې زندګي وه شوه په مرګ بدله یوه زړه چاودې زندګي وه شوه په مرګ بدله ستا د یادونو سلسله وه خو بس تېره شوله او زه د دنیا نه ناخبر ته وې له ما ناخبر زه د دنیا نه ناخبر ته وې له ما ناخبر وا بندګي که یارانه وه خو بس تېره شوله او زړګیا هېرې کړه ترخه د یار خواږه یاد که زړګیا هېرې کړه ترخه د یار خواږه یاد که خبره ډېره که ترخه وه خو بس تېره شوله او ما غولولو ځان په خپله د شګۍ په ځله ما غولولو ځان په خپله د شګۍ په ځله دغه فریب کوه دغه فریب و که دوکه وه خو بس تېره شوله ما غولولو ځان په خپله د شګۍ په ځله دغه فریب و که دوکه وه خو بس تېره شوله او چا بندیوانه رښتینی دی په یارۍ کې کړي اخیر شعر ده چې چا بندیوانه رښتینی دی په یارۍ کې کړي زړه کې مینه وه که غلا وه خو بس تېره شوله د خوشحالۍ او د غم هیڅ اندازه نه لګېده څه عجیبه غوندې مزه وه خو بس تېره شوله ډېره ښه ده بندیوان صاحب یقینا چې ډېر د ستایانې وړ کلمونه او امید ده چې ملګرو به دغه کلمونه خوښ شوي وي او قدرمنو د بنده زړه نه غواړي چې دغسې ادبي محفلونه دې ختم شي خو به هر حال د هرې خبرې یو اختتام وي او تر بلې مرکې پورې مې غواړم اجازت د خدای په امان